سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. 10 طالبان د پکتیا په مرکز کې په یو هوایي برید کې ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه عملیات تېره ورځ د ګردیز ښار په چاونۍ سیمه کې ترسره شوي او د یادې ډلې 4 موټرسایکلونه او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم 4 پاکستاني جنګیالي په خوست کې مخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شول. د خوست د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان چې د حقاني شبکې غړي وو غوښتل د تڼیو ولسوالۍ په لاغوړي پیران سیمه کې دولتي بنسټونه په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د سرچینې په وینا د یادې ډلې یو شمېر وسلې او یو موټر هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې پر نشه یي توکو یو روږدي کس خپله میرمن او 4 لوڼې وژلي دي. د جبل سراج ولسوال سیف الله بیدار وایي دغه پیښه تېر مازدیګر په میانه ګذر سیمه کې د کورنیو تاوتریخوالو له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا بریدګر له پیښې وروسته د پولیسو له لوري نیول شوی دی. په کندهار کې یو نفوذي سرتیري 3 بهرني سرتیري په ډزو سره ټپیان کړل. په هېواد کې د بهرنیو ځواکونو د خبرپاڼې له مخې دغه پیښه تېر مازدیګر د کندهار په هوایي ډګر کې رامنځته شوې او بریدګر په ځوابیه ډزو کې وژل شوی دی. طالبانو دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویل دي چې دغه برید د دوی د یو نفوذي کس له لوري ترسره شوی دی. د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې د امریکا شاتګ له سولې د تېښتې په معنا ده. ملا عبدالغني برادر په دې کتنه کې چې تېره ورځ په بیجینګ کې ترسره شوه ویلي د خپل هدف د ترلاسه کولو په موخه به خپلو مبارزو ته همداراز دوام ورکړي. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم ویلي چې هیواد یې غواړي د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول ترسره کړي. او په کابل کې د امریکا سفارت وایي د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د امنیت په یوه ډول ټولو نمایندانو ته د اسانتیاو نه برابرېدو او د درغلیو له امله اندېښمن دی. دغه بنسټ په یو خبرپاڼه کې له ټولو نمایندانو غوښتي چې د ډیموکراتیکو اصولو له مخې عمل او درناوی وکړي او همداراز یې د ټاکنو له ښکېلو بنسټونو غوښتي چې د رڼو او مسؤلو ټاکنو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. بل لوري له ټاکنو ملاتړ ډله چې پکې اروپایي ټولنه، امریکا، بریټانیا، ناټو، استرالیا، سویډن، آلمان، جاپان او یوناما شامل ده هم ویلي چې د ولسمشرۍ نمایندانو ته نه ښایي چې د ټاکنو پایلې د بې نظمیو له لارې پر یو بل ناورین بدل کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.